هیڅ هم ویل نه غواړم، بلکې دا دوه تصویران تاسو یو سایډ او بل سایډ ته ګورئ. په دې کې حقیقت څه دی؟ یو سړی دومره مالداره دی چې هغه صرف دغه کمیس حاصلولو دپاره 2 کروړه روپۍ ورکولی شي، خو دومره نشي کولی د کوم بل طرف ته چې کوم دا د یو هیرو زوی، د یو اسلام د هیرو زوی، د مفتي سردار علي حقاني صاحب زوی چې کوم یتیم پاتې شو، دغه مشری زوی دی، ماشوم دی، ده سره د پلار د 20 کروړو نه ګرانه پګړۍ ده، ده له څوک دومره روپۍ نشي ورکولی چې د ده کفالت پرې وشي. دا یو یتیم دی، د ګټې وټې هم څوک نشته دی. د مفتي سردار علي صاحب زوی ته څوک دومره د تعاون اعلان نه کوي، بلکې د یو کمیس دپاره خلک دومره لرې تللی شي چې په 2 کروړو روپۍ باندې یو کمیس یو دستخط اخیستی شي، خو د یو علم خزانې زوی هغه ته د تعاون اعلان څوک هم نه کوي. د هغه دومره مشهور ځان د مشهورولو دپاره د هغه خواله خلک میکونو واله ځي، د ځان د مشهورولو دپاره خو څوک هم د تعاون اعلان نه کوي. او بل طرف ته دومره موږ د دین نه لرې یو چې صرف او صرف د یو دستخط شوي، د یو سړي د دستخط شوي کمیس ته حاصلولو دپاره موږ 2 کروړو روپو اعلان کوو، او دلته بل طرف ته موږ 2 لک روپۍ اعلان د مفتي سردار علي صاحب زوی د محمد سعد معاویه دپاره اعلان نشو کولی. نو موږ پښتانه به په کم عمل باندې ماتم کوو په خپل؟ موږ دومره فریوتی قوم وو. یو طرف ته دا ماشوم دی او بل طرف ته دا ماشوم دی، خو په دوی کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. دا یو ماشوم د کروړونو روپو دی، د بل ماشوم دا کمیس چې کوم دی د 2 روپو هم نه دی، خو تاسو وله ریټ دومره چوت کوئ. کوم چې د کروړونو روپو ماشوم دی، د اربونو روپو ماشوم دی، هغه موږ سره قدر نشته دی. په کم شي موږ پښتانه جاړو. ویډیو د سره مخکې شیر کړئ او دا درد هر چا سره شریک کړئ.